دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلې نو میرا اوس په د تنګي د کلي خان و. سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، د میراوس پرون یوه ویډیو وایرل شوې ده. په هغه ویډیو کې ښکاري چې د هغه نه یې خپه هم کټ کړې ده او ډاکټرانو هم ورلا جواب ورکړی دی چې دا دویمه خپه به ترې هم کټ کوو. میراوس یو داسې سړی و چې د ډیر عمر نه یې مونږه او تاسو په سوشل میډیا باندې ګورو او ډیر ښه انسان و. ټول عمر یې د خلکو په مخ باندې خندا راوستې ده او نن سبا داسې حال کې پروت دی چې د خلکو نه مافیانې غواړي چې ما ماف کړئ چې زما نه څه غلطي شوې وي. ملګرو، تاسو په ویډیو کې وکتل ډیر په بد حال باندې دی. میراوس د خندا ډرامې هم جوړې کړي دي او داسې نور پروګرامونه یې د خندا هم ډیر زیات کړي دي. ملګرو، میراوس ډیر د خندا پروګرامونه په بار ملکونو کې هم کړي دي او خلکو به دې بار ملکونو لا پروګرام لا بوتلو. ملګرو، اوس د میراوس دپاره دعاګانې وکړئ چې الله تعالی والله روغ صحت ورکړي. آمین.